ټوله کېږي، ګنې دلته کېږي. اولنی فصل چې دا هندواڼه دلته ښه هندواڼه پیداوار ورکوي، یا کچالان کېږي، دغه بلوبیان کېږي. جانان به څوک کېږي؟ بس پته نه لګي. سلامونه د وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو، ستاسو د ټولو د روغتیا په هیله منم د تیر په سیر زمنګ مالتیا وکړي او موږ هم غواړو ستاسو د خوښې خپرونې وړاندې کو. د سمرخیلو ښکتنۍ ساحه کوم ځای چې د کامې سره سرحد لري او ترمنځ یوازې یو سیند موقعیت لري، نو دغه ساحې ته راغلي او دلته نو جوار راټول شوي دي. د جوارو د لو وخت دی یا د جوارو د ټولولو وخت دی. نو د زمونږ یو هیوادوال له سره ولاړ دی، د سره وغږیږو چې د دغه جوارو په هکله او نور څه معلومات چې لري له موږ سره او تاسو سره شریک. وروره ځان راوپېژنئ. وروره السلام علیکم، زه کمرالدین د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته هم د جوارو فصل کرلی دی بخیر، او د سرطان کې کرو او عقرب په اخره باندې دا راټولیږي. نو بیا یو سکالې خو اکثریت موږ شنه خرڅو وږي، خو سکالې بازار لږ خراب او سپینم کړه. نو سپینول نه وروسته په خیر باندې دا موږ بیا ترې شل کوو او بازار ته وړاندې کوو. دا چې کله کرئ څونه مصارف پې راځي او بیا مثلا وروسته تاسو دته څه راورکوئ، کوم نور کودونه چې دي که نه چې تاسو ورته استعمالوئ او دوايانې د هغو په هکله که څه ووایئ؟ منګه اوله کې انجینر صاحب دا چې کرو دا د اوله کې وطني تخمونه 20 کیلو منګه په 400 یا په 350 روپۍ باندې یو کیلو تخم مالو هایبریډ د پاکستان نه راځي. هغه بیا په ماشين کرو کیلو منګ ته په 400 یا په 350 روپۍ باندې تمامېږي. بیا یو رقم ماشين دی منګه په هغه باندې بیا په کیل باندې دا کار کوه، او بیا چې د کار نه وروسته چې دا راشنه شي اوبه ورکو، نو اوبو کې سپینه سره ورکوه. سپینه سره تقریبا جرب ته یو بورې سره راځي په مصرف د اخره پوري، او نیمه بورې تور سره په راځي. بیا د هغې نه بعد چې ګیا وکي موږ بیا د ګیا دوی راوړو، نو جرب ته یو بوتل لګیږي چې په 300 افغانۍ دی، هغه په موږ سپری بیا کوه. نو اخره پوري نو په جرب باندې تقریبا د 6000 روپۍ زیاتو کم مصرف راځي په یو جرب د کارولو او د لوولو پوري. دغه مصارف راځي انجنیر صاحب. یو جرب کې څومره جوار کرئ تاسو؟ یو جرب کې منګه تقریبا دغه د حساب نه د انجنیرانو د حساب نه یو جرب ته راځي 4 کیلو، خو منګه د ازمکه لګي خورنا کیږي او د ټاپوز مکه دی 15 کیلو ورکی کرو. کله چې تاسو جوار ټولوي په دغه وخت کې بیا څو ورځو کې یو جریب ټولولای شي؟ نو ان شاء الله چې اوس خو کاریګر ډیر دي، شپږواته کسانی و تقریبا منګه 3 جرب ازمکه د ورځې ماته و به پټالۍ کې دي زی تر وباسو، او دلته راځي خلک به سپینی او د شخولي وړي هغه وږي منګ ته پریدي. او دغه شانې پروګرام دی ان شاء الله چې هغه خپل شخولي وړي او پوستکی او منګ ته وږي پریدي. نو 3 جرب د ورځې منګه سپینو او روباسو. تاسو مخکې دا ونه وکړه چې کم جوار چې منګه شنه خرڅو یعنی خلکو ته ورکو په هغه کې ډیره ګټه او کدل ته وستاسي ورکړم دی او د المر وهي به روسته تاسو دا خرڅوي. انجنیر صاحب مخکې وختونو کې اصل پټه مهینه وزګاریدل اولانې خوبي ورکې دا و، بیا ورکی بریټ خو تقریبا منګه جرب په 15000 یا 15000 د 10000 پورې منګ بجرب خرڅو، او دا سپین کړي بازار سکالي خراب او پروس کالم خراب، نو دا تقریبا جرب 2000 روپۍ په ماتولو کې او تکلیفونه هم ډیر دي، مزدوریم په ډیر راځي، خو 2000 روپۍ علاج جرب جوړی دا تکلیف ډیر دی. اشنه منګ ته ډیر راکولا او ډیر خراته، نو د زمیدار ورکی د دیکان ورکی ګټه و. دا کوم جوار مزلته چې شکول یو پرتی ښکاری کنه دا به څو ورځې تل مر ورکوي؟ یره دا انجنیر صاحب ان شاء الله چې نورونه یا نو دا تقریبا د 200 تر د 1500 پورې نور ورکوه، بیا به خیر تر شل کوه چې نورونه چې وريزي بیا نو وخلی تقریبا شل ورځې بیالي. دغه جوار مخکې چې دی په لکه په خوا وختونو کې په چشي باندې لکه ماتېدل یا جوار تر سره د ټوکې څخه کنه او اوس په چشي باندې لاس راځي. مخکې وروره په مخکې وختونو کې به جوار خلکو سپین کړه او بیا به چې وچ شو، بیا به د یو رقم د ونو نه د کوتکونه راغوڅول، او بیا به خلک واتلس کسان به د شپې د سیاشر وخته هغه بوال، او بیا باغه توکونه ممرجول چې کم پاتې شو، خو هغه ډېرې سختې وي. په ګنټه کې تقریبا 1500 من جوار وي،
بچی جوار و چې بورې ډکې کا او ترېشل ته ور واچوه نو معامله ختمیږي. ترشل څخه مې یادونه وکړه ترشل ته بیا څونه تاسې مزد ورکوئ؟ ترېشل د 15 او 14 یا 15 بورې یلي. یعنې په 1400 منو کې یو من ورکوئ؟ یو من 1400 یا 1500 منو کې یو من ورکو. او دلته نور کم حاصلات کېږي په دغه ساحه کې د جوارو څخه پرته؟ په د جوارو څخه پرته حاصلات شوله کېږي، ګنې دلته کېږي. اولنی فصل چې ده هندواڼه دلته ښه هندواڼه پیداوار ورکوي، یا کچالان کېږي، دغه بلوبیان کېږي. نو دغه شیونه په دې کې ډېر مروج دي په دې علاقه کې، ګنې، شوله، جوار، هندواڼه. نو په هندواڼه بیا په ټولو کې حاصل ډېر ورکوي او شوله هم ښه ده، شوله هم ډېر حاصل ورکوي. او نور جوار دغه شیونه کرل کېږي. سبزي هم څه کالي الوګان او مثال پیاز او دا لوبیان او دا شیونه هم کري خلک دلته. کوم حاصل د کال 2 واري کېږي؟ مثال کوم شیان دي چې کال کې 2 واري کرل کېږي او د کوم حاصلاتو څخه تاسو ډېرې لاسته راوړنې لرئ؟ نو زمونږ حاصلات خو دغه جوار هم چې وتا دا وکړه، دا جوار یو ګرمه دي یو سرده دي. د جوار هم کال کې 2 واري کېږي. او چې دا مثال اول ګرمه وکړي، غنمو پټې خلاصي، ورپسې وروسته بیا موږ کرو چې کال کې 2 واري دا کېږي. خو ښه پیداوار اولنی د شولو څه کال ښه وه، پروس کال هم ښه وه، او بیا د ګنو ښه دی. په فصلونو کې پیداوار د دې ښه دی، لږ ډېر هم شوي دي او دا 2 کاله لږ صحیح راغله نرخونه او ریټونه هم ښه وه. تاسو مننه. تاسو نه ډېره مننه چې تاسو راغلئ، دومره تکلیف مو وایسته. الله خوشحاله که قدرمن اوسئ. بیا هم ستړي مشئ قدرمنو لیدونکو، له موږ سره یو ورور ناست دی چې دوی کار کوي او کار یې داسې چې دا جوار چې دی خواره کوي او دی ورځ په ورځ بیا نو دا جوارو باندې ګرځي تر څو کوم چې کومو ته چې لمر نه دی رسېدلی او کوم بغل ته چې لمر نه دی رسېدلی هغه ته لمر ورسېږي او دا وچ شي، هغه نه وروسته بیا نو دا ترشل کوي. استاد تاسې ځان معرفي کوئ؟ د سمرخیل اوسېدونکی یم، د کونړ یم او باده سره لګی دا وږي مږي ته دغه کوو. نوم؟ بهادر. بهادر استاد. ډېره ښه ده. د کونړ هستی او دلته اوسېږئ؟ دلته اوسېږو. یوازې تاسې خپله اوسېږئ که نه نوره کورنۍ هم شته؟ مثال کورنۍ هم لږ کورونه ټول په سمرخیلو کې یادېږي، ګجرو په نامه باندې. داسې 15 اویا کوره به. د استاد سره تاسې په کارګر په توګه کار کوئ؟ کارګر په توګه لګي. څو درکوي د ورځې در؟ ورځې 200 راکړې او که نیم سلې راکړې. نه نو مخکې نه خبره نه ده کړې؟ نه که نه. نه ولې؟ بس دانې مانې هم بیا راکوي. تاسې خبرې شته نو حتما نور شیان درکوي درته. ډېره ښه ده. څونه وخت کېږي چې بلده سئ ورسره؟ ډېره وخت هم ډېر کېږي. بس دا غریبه ښځینه دي دلته د ځمکې کري او بس موږ سره تاوي نو. خپله تاسې دهقاني نه کوئ؟ ځمکې نه لرئ؟ نه موږ ګجران یو. د خپلو خاطراتو څخه ووایه، دلته کله دهقانانو خواته راغلی اوسې، جوار یې نه در کړی، هندواڼې یې نه در کړي، یا کله غوسه کړی وي یا کله؟ نه نه دا داسې خلک دي بس چې رالې پټي ته ودرېدلې، بس هندواڼه لرې پکار وي، وږې 2-3 پکار وي، بس خبره نشته دی. بس دا ډېله وږې مړي او هر څه کوي. بس دلته 2 خبرې دي که نه؟ یوه خبره په خپله راځي او شکایت دی، یو داسې ته چې ته ورته وایې چې وروره ما زما په کار دي درکوي درته، نو تاسې د کومې لارې نه کار اخیستی؟ موږ دغه لارې نه اخیستې، دی راشي بس اوبه کوي او بس ورته وایو چې هلکه دا ډېله لږ وږې راکړه، بس ښه ډېر وږې راکړې ویسو. څه کلنډر ولیکل؟ ډاډه ما اچولې وه. څو ملګري درسره وو؟ څو نفره وو؟ 15-16 نفره وو. مخکې راغلي وه، ډاډه ما اچولې وې، هر څه ورې کړي وه، هغه کړي وې. له تاسو مننه کوو. دین ورور مخکې یادونه وکړه چې دلته غني هم کېږي، یو ماشوم ګورو چې د ګرده غني چې وي په دې یخ یخنۍ کې او ماشاءالله غاښونه نن سم برابر دي. ته ځان معرفي که نوم دې واخله؟ نوم واخله. نوم دې څه دی؟ انس خان. انس خان دا دې کوم ځای نه که؟ کوم ځای نه؟ کامینه دې راوړ که دځې کې چېرته و؟ کامینه؟ دلته هم شته که نه؟ پټي شته؟ ته څوم صنف کې مکتب وې؟ پرېږده چې خړ سیلاب مې ویسي او په دې لامبوزن جانان مې ډېر نازېدمه. نه جانان به څوک بس پته نه لګي. دلته بس دا کارونه دي، همدا جوار راوباسو کرو یې. تاسې د مینتوب څخه کار ته ترجیح ورکوئ یا مثال اهمیت او ارزښت ورکوئ؟ او هلته خپل مکتب بیا نن راغلی یم دې کار ته. ډېره ښه ده. تنظیم کې یم. نوم مو؟
وقاص وقاص اتم صنف کې او زیاته مننه قدرمنو لیدونکو چې لمنګ سره وای او خبرونه هم دومره وا لمالتیا مننه کوم خو وخت ولرئ